سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. د خان کلیک په یو نوې ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو داسې یو ویډیو در سره شریکوم چې په دې قصه کې به تاسو ته مذاق او عبرت دواړه ملاو شي. نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. کیسه کوونکی وایي چې د جنۍ پلار ډیر خوشاله و ځکه چې د یو ښه خاندان نه د هغې د لور لپاره رشته را روانه وه. په حالت کې هر هغه خوبي موجوده وه د کومې چې دوی تمنا او ارزو لرله. لوسته او خوش اخلاقه ځوانو او ډیر ادبناک انسانو او لویه خبره ده چې په روزګار باندې هم نو د انکار کولو خو څه وجه نه جوړېده ځکه چې د دوی د کورنۍ لپاره همدغسې رشته پکار وه او دوی دغه رشته د دستور مطابق قبوله کړه. کله چې د مهر خبره مخې ته راغله نو د جنۍ پلار وویل چې موږ هم خپلې لور سره ډیره زیاته مینه لرو نو د پیسو زموږ لپاره هیڅ اهمیت نه جوړیږي. نو په همدې وجه باندې زما د لور حق مهر صرف 1 ریال دی چې په دې باندې د هلک کورنۍ هم ډیره زیاته خوشحاله شوه. د واده تاریخ مقرر شو او دا واده په ډیر ښه شان سره ترسره شو. د واده نه وروسته بیا څه مخې ته راغلل. جنۍ هم په هیڅ معامله کې کمه نه وه. ډیره زیاته ښایسته خوبصورته او خوبصیرته ښځه وه. تعلیم یافته وه او د کور په جوړولو او په هر فن کې ماهره وه. ډیر زر هغې د خپلې سخرګنۍ د هر انسان په زړه کې ځای جوړ کړو. داسې معلومېده چې دواړه کورنۍ په خپلو قسمتونو باندې ډیر زیاتې خوشحاله وي او لیدل کېدل چې د ښځې او د خاوند د محبت او د مینې رشته ورځ تر ورځه زیاتېدله. یوه ورځ چې دوی د پیپسۍ یو بوتل سکو نو خاوند یې په ذهن کې څه تیر شول چې خپلې ښځې ته یې وویل خوږې ښځې تا ته معلومه ده چې زما په زړه کې ستا قیمت څه شی دی؟ ښځې ورته وویل چې څه دی؟ خاوند یې ورته وویل چې ستا قیمت زما په زړه کې د دې پیپسۍ مطابق دی، یعنی دا پیپسي چې زما په زړه کې څومره ځای لري ته هم زما په زړه کې دومره ځای لري. ښځې چې کله دا خبره واورېده اگر که دا په ټوکه کې وه خو ډیره زیاته خفه شوه خو ښځې دا خبره ناجانه ونیوله او هیڅ فکر یې ورته ونه کړ او ویې ویل چې د خاوند د خولې نه مې دا خبره ووتله بس همدلته یې ختمه کړه. خو خاوند ته دا اوس یو عادت جوړ شوی و چې هر کله به کور ته راغی او د پیپسۍ بوتل به یې راوړو نو ښځې ته به یې په ټوکو ټوکو کې وویل که زما تا سره واده نه و شوی نو ما به نن د 1 پیپسۍ په ځای 2 د پیپسۍ بوتلې کور ته راوړلې ځکه چې ته زما لپاره د 1 پیپسۍ عمره قیمت لرې. ښځه ډیره زیاته سمجداره وه او په هر څه باندې پوهېده. ځان سره فکر وکړه چې حالات نور هم خرابېږي او خاوند مې نوره زما بېعزتي کوي. نو خپل خاوند ته یې وویل چې زه غواړم چې خپلې مور کره لاړه شم او ته ما زما د مور پلار کره بوځه. خاوند په دې خبره باندې هیڅ اعتراض ونه کړو. ښځې ته یې وویل چې زر ځان تیار کړه چې بودې ځم. کله چې کور ته ورسېدل نو جنۍ داسې وکړل چې خپل خاوند یې بهر په بیټک کې پرېوتو او هغه د خپلې مور خوا ته ورغله او په ډیر ژړغوني غږ یې ورته وویل چې تاسو ولې زما د مهر حق دومره کم مقرر کړی دی چې زما قیمت مو غورځولی دی؟ اوس زما خاوند هر وخت ما ذلیله کوي او کله چې هم د 1 پیپسۍ بوتل راوړي نو ما ته وایي چې ته د دې 1 پیپسۍ عمره قیمت لري او دا هم راته وایي که چېرته ته مې نه وې واده کړی نو ما به 1 پیپسي نوره هم زیاته کور ته راوړه. مور یې ورته وویل چې ستا پلار اوس راځي زه به ورته دا ټوله قصه وکړم. خو جنۍ بار بار دا خبره کوله چې زه نه غواړم چې خپل کور وران کړم. زما پلار ته د دې خبرې هیڅ ذکر مه کوه. مګر مور یې وویل چې نه زه به د دې خبرې ذکر ځکه کوم چې دا ټوله غلطي ستا د پلار ده. د دې لپاره هغه ته پکار دي چې خپله غلطي ټیک کړي او خپله غلطي سمه کړي. نو د دې لپاره هغه ته ویل ضروري دي. کله چې د جنۍ پلار کور ته راغی نو ټوله قصه یې په ډیر آرام او تحمل سره واورېده او خپلې لور ته تسلي ورکړه چې بیخي بې فکره اوسېږه اوس به زه هر څه سم کړم. بیټک ته یعنی حجرې ته چې کله لاړو نو د جنۍ پلار خپل زوم ته وویل چې د ډیرو ورځو نه د دواړو خاندانونو د مشرانو په منځ کې ملاقات نه دی شوی. د دې لپاره زه غواړم چې ستا خاندان دعوت کړم نو د همدې لپاره ته دې ښځه دلته پرېږده او لاړ شه د خپل پلار سره او مور سره دې یو ځای راشه چې موږ یو ځای ټول کینو او په خوشحالۍ ګپ شپ ولګوو. په 2مه ورځ باندې چې کله هلک راغی ورسره مور پلار هم راغلل نو د جنۍ پلار ورته 3 د پیپسۍ بوتلونه مخې ته کېښودل او ورته یې وویل چې دا زما ستاسو لپاره دعوت دی. د هلک پلار چې کله دا هر څه ولیدل نو په خبره باندې پوه نه شو او وی ویل چې زه غواړم چې په دې خبره باندې ځان پوه کړم. د جنۍ پلار ورته وویل چې تاسو دا بوتلونه وڅکئ، 1 بوتل ته وڅکه، یو دې ستا میرمن وڅکي او یو دې ستا زوی او بیا د هغې نه وروسته زما لور ته طلاق ورکړئ. زه نه غواړم چې تاسو سره رشته وکړم. د جنۍ خاوند خو بیخي بېهوشۍ ته نږدې و خو چې کله د هلک پلار ته د ټولې قصې معلومات وشول نو د خپل زوی نه ډیر زیات ناراض شو او وی ویل چې دته نو پکار چې دومره کمزورې حرکت یې کړی و.
کله چې د معاملې د جوړولو کوشش وشو نو د جینۍ پلار وویل چې تاسو په یو شرط کولی شئ چې زما لور ځان سره بوځئ د دې حق مهر به 3 لکه ریاله وي لاړ شئ او 3 لکه ریاله راوړئ او زما لور ځان سره بوځئ که نه وي نو زما لور ته طلاق ورکړئ د دوی دا مطالبه دومره نامناسبه هم نه وه ځکه چې هلک ډیر زیات غلط حرکت کړی و نو د دې وجې نه د معافۍ او صلح صفایۍ نه هم خبره تیره شوې وه دوی لاړل او د همدغه پیسو په انتظام کې شول د یو او بل نه یې پیسې راغونډې کړې 3 لکه ریاله برابر کړل او د جینۍ حق مهر یې ادا کو نو قصه کوونکې اخره کې وایي چې د دې نه وروسته بیا هلک هیڅکله هم داسې خبره نه وه کړې او د داسې خبرو نه یې توبه وکړه خو کله کله به ضرور دا خبره کوله چې ای زما د پیپسۍ فیکټرۍ ته چرته یې دوستانو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو که ستاسو خوښه شوې وي او غواړئ تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ خان کلیک درسره خامخا سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې زموږ د هرې ښایسته ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي